رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب في الاستقامة، چې دا اتم باب دی په بیان د استقامت. د دې نه مخکې و بابونه تیر شول چې مخکنی باب هغه د یقین او د توکل په باره کې و، او دا باب د استقامت په باره کې دی. مقصد د دې باب دا دی چې په دې باب کې به امام نووي رحمه الله تعالی عنہ د استقامت متعلق آیاتونه او احادیث راوړي به. دې ته ویل کېږي منازل السائرین. هغه خلک چې الله رب العالمین ته سفر کوي، الله رب العالمین ته روان دي، نو کوم خلک چې الله تعالی ته رسیږي هغې لپاره څه اعمال، څه کارونه پکار دي، څه صفتونه پکار دي. هغه صفات، هغه اعمال هغه په ځان کې راولي، ته به الله رب العالمین ته رسیږي. په بل تعبیر باندې دې ته موږ وایو پوړی، مدارج. دا پوړی دي، دا سیړی دي، په دې به ته ځان الله رب العالمین ته رسوي. نو کوم انسان کې چې استقامت راشي، په دین باندې کلک او مضبوط پاتې شي، په عقیده توحید باندې، دا انسان د خپل منزل مقصود ته په اسانۍ سره ورسیږي. نو ځکه دلته سره وړي استقامت. اول استقامت دا څه ته ویل کېږي؟ کله چې زموږ په ذهن کې د استقامت معنا دا پریوزي او استقامت په مقصد باندې پوه شو، مخکې د احادیث آیاتونه د هغې وضاحت به انشاءالله په خپل زموږ په ذهن کې به راځي. استقامت ویلی کېږي برابروالي ته. برابروالي معنا ده چې بالکل ته سیده ودرېږي. دا لغوي معنا ده، برابر شي، برابر ودرېږي، نه دې خوازي نه اخوازي، په صحیح اسلام باندې په صراط مستقیم باندې روان دي. ته استقامت په آسان الفاظو کې ویل کېږي. یا استقامت تعریف دا دی ان يثبت الانسان على شريعه الله سبحانه وتعالى كما امر الله. انسان د الله په شریعت باندې چې قرآن او حدیث دی، په دې باندې کلک پاتې شي، څرنګه چې الله تعالی دته حکم کړل، څرنګه چې الله رب العالمین دته حکم کړل، دغه شان د دې په غي باندې کلک پاتې شي. دې څه ویل کې استقامت. استقامت داسې په یو ځای کې نه دی چې په کم ځای کې ته په استقامت به اختیاري او کلک په ودرېږي. که سفر کې، که په حاضر کې، که په کور، که بار هر ځای کې، که بازار کې، بالکل کلک په ودرېږي، د الله په دین باندې روانه. دې د استقامت ویل کېږي. استقامت چې دی، علماء دا لیکلي یو استقامت دی، یو کرامت دی. کرامتم دا هم د نیکانو خلکو صفت دی، د الله د اولیاء او د صحابه کرامو. او دا استقامت د غینه بیا زیات غوړه دی. ځکه کله کله یو سړی نیک عمل دی، د الله ولی، دنه کرامتونه راخره کیږي، خو کله چې د استقامت صفت الله نه ورکړي او د کلک نه ولاړ د الله په دین باندې، د الله په توحید باندې، په قران او سنت باندې، دغه کرامت دل بیا فائدہ نه ورکړي. ډیر داسې نیکان بزرگان چې هغه په شروع کې بالکل برابر او کرامتونه تر راخره شوی دي، یا بغي باندې فخر کړل، یا بغي باندې غرور کړل، نو د مر په ټیم کې یا مر نه مخکې دغه خاتمه چې دا خراب شو، خاتمه دا خراب شو. ډیر نیکان داسي. دیو جن علماء ذکر کوي الاستقامت خیر من الف کرامه. یو سړی زر کرامتونه راخاره شي، نو دا استقامت د غینه غوړه دی. استقامت دې ویل کی چې الله په توحید، په قران او سنت باندې برابر تیرېدل، په غي باندې روانېدل تر مرګ وخه پورې. نو تر مرګ وخه به د قران او سنت باندې روانې، نو ان شاء الله د انسان خاتمه الله تعالی کوي او د آخرت نعمتونو ته الله نصیب کوي. دیو جن استقامت دا یو ډیر اهم او ډیر مهم صفت دی. د ابلیس ته وګوره، د مبارک راضي علماء لیکلي چې دا هم د ملائکه په جماعت کې او ته د استقامت الله نه ورکړي. ابلیس چې دا ملائکه جماعت نه کم ځای دراوت، دا په طریقه د مثال ذکر کو. دارنګي واقع د بلعام بن باعوره چې دا مې نه کامل سره په شروع کې
او دتم استقامت الله نه ور کړی استقامت صفت بده کینو نو ده هم څه شو ګډوډ شو خاتمه چې دا خراب شو او بیا فرمای مدارج السالکین کې ابن قیم رحم الله فرمای د بعض عارفین قول ذکر کړل او چې الله نه غواړي استقامت غواړي کرامت نه غواړي دا مو چې الله موږ پلان کې کرامت راګي پلان کې راګي دا په خپل ځای باندې چې انسان کې استقامت راغی دنه په خپل کرامتونه صادري الله به دنه صادري نو اطلب الاستقامه ولا تطلب الكرامه او استقامت طلب کې هو کرامت ما طلب کوي نو همیشه په دعاګانو کې ودا دعا وختل پکار یا الله موږ ته صحیح عقیده د قران او سنت نظریه دا موږ ته نصیب کې او زمون عمل زمون عقیده د قران او سنت برابر کې په دې باندې صبر استقامت راکړي په دې باندې موږ د سره کې صبر استقامت راکړي دا دعاګانې بار بار وختل پکار دي بیا استقامت څه ویل کی نو ټول صحابه کرامو تعریف سره راجمه کې غوول کی عمل ته دغه تعبیر راوځي عمل یعنی عمل کوا استقامت سې دې نه ویل کی چې سړی خالي ربنا الله وای بیا نه عمل کوي نه موږ کوي نه او داس کوي یره وای ما اقرار کړی دی نه بغیبا استقامت اختیار اول نو غید ویل کی څه عمل عمل بکای عمل نو دې استقامت ویلېږي کله ته عقیده توحید اختیار کړه د الله رب العالمین د ربوبیت اقرار دی کو نو پسې عمل کوه دا عمل به کوم خبرې کوي واعبد ربک حتى ياتيك اليقين چې تعالی مر راشي تعالی سره راشي مرګ راشي نو عام تعریف چې ټول راجمه کې دي د ولکی عمل العمل بدین الله د الله په دین باندې عمل کول یادارنګ عمل کول د الله په شریعت په طریقه مطابق د مرګ وخت پورې دي د څلګي استقامت صحابه کرامو دغه مختلف تعبیرات دي مبارک چې استقامت څه ویل کی ابو بکر رضی الله عنه فرمایي استقامت دې ته ویل کیږي چې الله تشرک بالله د الله سره برخداران نه جوړي په ژوند کې هم چرته د الله رب العالمین سره برخداران جوړ نه کی نو کله چې تا شرک ونه کو توحید عقیده یې وساتله نو بیا فرمایي فلم یلتفتوا الی غیره بل طرف ته اوړینو یعنی خپل زړه همیشه الله طرف ته برابر اول متوجه کول او دارنګي خپل توجه نه اړول د الله نه واسه بل چاته د استقامت ویلېږي د څه ویلېږي استقامت عمر رضی الله تعالی عنہ غوي استقامت دې ته ویلېږي ان يستقيم ان تستقيم على الامر والنهي ولا تروغ روغان ثعالب استقامت دې ته ویلېږي کوم حکم چې الله رب العالمین تا ته کړی دی اته کوم کار چې الله منع کړی بس دغه کوا کوم کارونه باندې الله رب العالمین حکم کړل او کم کار چې الله منع کړي بس دغه کوا ولا تروغ روغان تعریف د ګډړم چې تا خو دې خو مزه یعنی کله چې تا د خبر راځي الله حکم دی او کله چې تا د خبر راځي موږ الله رب العالمین د دې کار نه منع کړیو نو بس دی باندې کلک شه مضبوط اوسېګا کوم خبرې تر مرګ خبرې ولا تروغ روغان تعریف د ګډړم چې کله اخوا کله دی خو یو غټه بل اټه مګړوډیږي دغه د استقامت ویل کی عثمان رضی الله تعالی عنہ تعریف ذکر کړي استقامت دي ویل کی اخلصو فی العمل بس په عمل کې همیشه اخلاص ساته عمل کې همیشه اخلاص ساته دي استقامت ویلېږي یعنی هر عمل د الله رب العالمین د رضا لپاره کول دي د سوې لګيږي استقامت ویلېږي او علی رضی الله تعالی تعبیر ذکر کوي او اد الفرائض څومره چې فرضي حکمونه بس دا ادا کوي د استقامت ویلېږي دا ټول تعبیرات چې راځم کې نو دینه جوړیږي عمل جوړیږي هر صحابي تعریف هغه دلالت کوي په عمل باندې فرایض ادا کول دا هم عمل لګن په عمل کې اخلاص ساتل دا هم یو عمل لګ دارنګ د الله حکم منل ادارې کم کارونه چې الله رب العالمین موږ منع کړی هغه نه کول دا هم یو عمل لګ تعبیر بداشي څه ډول کې